الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. پنځمه سپاره ده او 83 نمبر آیت دی. مخکینی آیاتونو کې د منافقینو بحث وشو چې اے پیغمبر استا مجلس تراشي نو تا ته وایي چې زمونږ خبره طاعت کول دي، ستا خبره منل دي، خو چې ستا د خوانه وځي نو بیا د شپې پټې منصوبې جوړي ستا خلاف. نو پیغمبر د دې خلکو نه اعراض وکا. نو اوس په دې آیت کې عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنه، ضحاک رحمه الله، ابو معاذ دا وی د آیت هم د منافقینو په باره کې نازل شوی دی، او حسن رحمه الله او بعض نور حضرات هغه دا د کمزوري مسلمانانو په باره کې نازل شوی دی. و اذا جاءهم امر، وکله چې راشي دوی ته څه خبره څه اطلاع من الامن په باره د امن کې او الخوف او یا په باره د یره کې اذاعوا به، نو دوی خوري هغې لره. لکه مثلا څوک خبر راوړي چې الک پلانکي ځای کې لښکر دارا جمع شوی دی او د مسلمانانو خلاف دا بچی هغه حمله کوي، بس چې کوم منافقین دي هغه به خلکو کې دا خبره زر زر چې هغه خوره کوي، نو مسلمانانو اوازونه مات کوي، دا هغوی په زړه کې یره هم دي چې دا پیدا کړي. نو دا کار دوی له نه دی پکار. دا د کم واکداران دي، کم زیرای والا خلک دي، هغوی ته دا خبره ویسي، هغه به تحقیق وکړي چې دا خبره رښتیا ده او که دروغ ده. په خلکو دا خبره داسې نه خوري. یا مثلا کافرو سره صلح شوې ده، امن دی، لکه صلح نه ده شوې خو بس एकदम یو کس راشي هلکه ستاسو سره چې صلح ده، بس ځکه معاهده وشوه، نو بس دا کم منافقین دی هغه بس پر خلکو دا خبره خوره کی وای الکم امن شوی، امن دی ښه صلح شوی ده، حالانکه صلح نه شوی، دا خبره چې دروغ راوړي، نو دې خلکو له داسې نه ده پکار، بلکې دا خبره دی زیرای خلکو ته چې هغه پیش کی، نو هغه به تحقیق وکړي چې آیا دا خبره رښتیا ده او که دروغ ده. ځکه حدیث شریف کې راځي د انسان د دروغو لپاره دا کافي دی بس چې څه اوري هغه مخکې خوري. لکه نن سبا میډیا بس چې څه هغه مخکې ته خوري، تحقیق محقق دا نشته دی. نو اذا جاءهم امر من الامن، کله چې راشي دوی ته څه خبره څه اطلاع من الامن د امن په باره کې او الخوف یا د یری په باره کې اذاعوا به، نو دوی خوري هغې لره. ولو ردوه الى الرسول، کچرته دوی واپس کړی وی دی امر لره پیغمبر ته، و الى اولی الامر او هغه صاحبانو د اختیار ته، هغه مشرانو ته، منهم د دوینا اولی الامر څوک دي؟ نو حسن او قتاده رحمه الله هم اهل العلم والفقه، خاوندان د علم او د فقه والا، او سودی رحمه الله هغه الولات حاکمان. نو ما تاسو ته مخکې ویلو پخواني چې کوم حاکمانو هغه عالمان هم او علماء به هم حاکمان به هم، لکه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ عالم هم حاکم هم، عمر رضی الله تعالی عنہ عالم هم حاکم هم، دغه شان عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ، حضرت علی رضی الله تعالی عنہ. زمون د دې بشان نه چې سورۃ اخلاص مرته ورسي او زمون مشران، بلکې هغه عالمان هم او حاکمان او مشران چې دا هم
لعلمه الذين خامخا معلومه کړي به دي خبرو هغه کس دي خبرې لره هغه کسانو یستنبطونه چې دي تحقیق ولا دي امر منهم تدوینا منهم کې ضمیر رسول او دی اولی امر تراجی دي استنباط دا ماخوذ د استنبطت المعنى چې کله یو سړی هغه وبره وبسي د کوینا او استنباط اصل کې دي ته ویل کېږي دا کوی سړی وکني لاول ته د اوبه راوځي نو دې ته ویل کېږي استنباط به دا دلالت کوي په اجتهاد باندې اجتهاد هغه ته ویل کېږي چې کله الته نص موجود نه وي د قران صریح حکم موجود نه وي د احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دا مسله موجود نه وي او دا کوشش وکي مهنت وکي او د قران او د احادیث په رڼا کې دا مسله دا راو باسي یعنی په هغه باندې پیش کی نو دې ته ویل کېږي څه استنباط دا صاحب د قرطبي و چې کله یو ځکه نص نه وي او صریح حکم نه او به مسله د قران او احادیث نه راو باسي دې ته ویل کېږي هغه استنباط اجتهاد دې ته ویل کېږي لکه فقهاو چې کوم اجتهاد کړی دی نو دی وجنا وې دا قیاس چې کوم دی نو دا مظهر للحکم دی مثبت للحکم نه دی مظهر للحکم مطلب دا حکم ظاهري پټو زمنګ نه ځکه قران کې دا حکم موجود نه صراحتا احادیث کې دا حکم صراحتا موجود نه دی مجتهد پکې هغه اجتهاد وکړ مهنت وکړ دا حکم دی ظاهر کو لکه څنګه چې دا وبپټي په دې ځمکه کې او کوئی ته وکړ دا وب ظاهر کې نو دک شانتي دا مسائل ته چې هغه ظاهر کړل دا نو دا قیاس چې دا مظهر للحکم دی حکم ظاهري او مثبت للحکم نه دی حکم ثابتې نه ولولا فضل الله کچرته فضل نه د الله تعالی علیکم پتا سبحانه نه قران نه نازل شي او نبی عليه الصلاه والسلام دا راغله نه تاسو ته تعلیم او تزکیه یعنی تاسو تعلیم او تزکیه نه کړي ورحمت د الله رحمت لتبعتم الشیطان خامخ تاسو په تابعداري کړي د شیطان نو هر سنای هی بات دا وسو خورای نه بلکې د خبرې تحقیق وکړي حدیث شریف کې راځي د سړي د دروغ لپاره دا کافی ده چې بس دا سووري مخه ته چې دا خوار کی تحقیق بدا بکاری به ځای خبره به بس دا چې پوره تحقیق نه شي نو دا وسو خوري دانا لتبعتم الشیطان خامخ تاسو تابعداري کړئ د شیطان الا قليلا مگر لک فقاتل فی سبیل الله پس و جنگیږي د الله فلار کی لا تکلف الا نفسك ته مکلف نه په چا باندې مگر د خپل ځان په خپل ځان باندې دا مکلف او وحرز المؤمنین راته زو مؤمنان په جنگ باندې اصل کې نصرت دا د الله نصرت ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنہ دا د لخر سپا سالارو مشرو نو خالد بن ولید دغه مطالبه وکړه مال صرف 60 یو طرف تر کافرانو لخر 60000 وای مال 60 کسان راکزه 10 یاد ول خو بس به والله 60 کسان چې دا ورکړي هغه 60 کسانو دغه 60000 ته چلی دا شکست دا ورکو غزوه بدر کې تعداد 313 هغه 1000 لچلی دا شکست دا ورکو اصل کې امداد د الله امداد خو مسلمان صحیح مسلمان اوس مسلمانان هغه د کافرانو نه چلی د کافرانو طرف نه بدی باندې ظلمونه شروع دي هغه وجه دا چې مسلمان هغه خپل مسلمانی پر خوده دي هغه به کې نشته نو د دې وجه نه بس دا ناکامي سره چې دا مخامخ دي لا تکلف ته مکلف نه پیغمبر په چا باندې الا نفسك مرګ په خپل ځان باندې او حرز المؤمنین ته زو مؤمنان لرا عسى الله قریب رچ الله تعالی اي يكف باس الذين كفروا چې بن کې جنگ د کسانو چې دوی کفر کړی دي والله اشد الله ډیر زیات سخت دی باسن په اعتبار د جنگ کول باندې واشد او ډیر زیات سخت دی تنکیلا په اعتبار د سزا ورکول باندې وَإِذَا جَاءَهُمْ أَوْهَرْ كَلَا چِرَاشِ دویتا أَمْرٌ یو امر خبره من الامن فباراد امن کی او الخوف یا فباراد ير کی اذاعوا به ندوی خوری دغا خبر لرا ولو ردوه کچرتا دوی واپس کړي وې د امر لرا الى الرسول رسولتا و الى اولي الامر او اغا خواندانو د اختیار تا منهم ددوینا لعلمه الذين خامخا معلوم کړي به دي خبر لره هغه کسانو
یستنبتونه چې دوی تحقیق والا دي د دې امر منهم د دوینا ولولا فضل الله کچارتا د الله مهرباني نه علیکم پتا سو باندې ورحمت د الله رحمت لتبعتم الشیطان خامخاتا سباتا بیداری کړي وې د شیطان الا قليلا مگر لک فقاتل پس وجنگیگا فی سبیل اللہ د اللہ فلارکی لا تکلفو تمکلف نئی پیچا باندی لا تکلفو احدا الا نفسکا تمکلف نئی پیچا باندی مگر پخپل زان باندی وحرز المؤمنین او تزوا مؤمنان لرا عسى الله قريبنا چ اللہ تعالی ایکف بنکی بأس الذین جنگ دا اغا کسانو کفرو چې دوی کفر کړی دی والله الله تعالی چې اشد ډیر زیات سخت دی بأسن په اعتبار د جنگ کولو باندې واشد او ډیر زیات سخت دی تنکیلا په اعتبار د سزا ورکولو باندې واذا جاءهم او هر کله چې راشد وی دا امر امر خبر او اطلاع من الامن فباراد امن کی او الخوف یا فبارا دیرکی اعذاؤ به دوی خوری دغا خبر لرا ولو ردوه کچارتا دوی واپس کرنے دی عمل لرا الى الرسول رسولتا و الى اولی الامر او مشرانو دی اختیارتا یعنی مشرانو تا منهم ددوینا لعلمه الذین خام معلوم کرے بویتی خبر لرا اغا کسانو یستنبتونه چې دوی تحقیق والا دي دغه خبري منهم د دوینا ولولا فضل الله کچرتا د الله فضل نه علیکم پتا سبحانه ورحمته او د الله رحمت لتبعتم الشیطان خامخاتا سبحانه بیداری کړي وې د شیطان الا قليلا مگر لک فقاتل پس وجنگیگا فی سبیل اللہ د الله فلارکی لا تکلف الا نفسک تمکلف نہیں پا اچا باندی مگر پخپل زان باندی وحرز المؤمنین او تیزوا مؤمنان لرا عسى الله قریب دا چه اللہ تعالی ایکفا بن کی بأس الذین جنگ دا کسانو کفرو چی دوی کفر کرے دے واللہ اللہ تعالی چی دے اشد ډیر زیات سخت دی باسن په اعتبار د جنگ کولو کې واشد او ډیر زیات سخت دی تنکیلا په اعتبار د سزا ورکولو کې واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین الله سمل سمار پر یعنی فرفور عمل کولو توفیق راکړي دنیا او آخرت خوشالي ان الله کې غمونو مصیبتونو تکلیفونو محفوظ کړي فل رحم کرم فضل الله باندې وکړي خپل قهر د غضب د غصې نه محفوظ کړي دا درس خپل دربار یې لیکي قبول او منظور کړي رسول انوارات او برکات دې ته فرفور چې غراکي الله زموږ والدین ته استادانو ته اهل رشتہ داران ټول مسلمانان ته الله د اجر او ثوابونه چې ورکړي صلی الله تعالی علی خیر خلقه